سورۃ اعلی مکه سورۃ سره را بداو مکه ویلې مهلت ورک کافرانو دی سورۃ کې وای وجد مهلت دار چې په توحید یا ولک پویا کړ داوا د سورۃ بسې اثبات توحید په ادله وسه خلاصه د سورۃ دانا چې سورۃ کې امر ده په توحید په تسبیح باندې داولنا او د الله اسماء ذکر کړي او بیا بشارتونه دي په سبب د توحید باندې او بیا برستا بل دعوت توحید سورۃ ذکر کړي چې تشجیع ده په تذکیر بالقران باندې او اخر کې به تزهید په دنیا سره د ذکر د ادله او نقلیه بسم الله الرحمن الرحیم پنوم دا الله چې ملک الاعلی دی مماثل نشت رحمان ذات عام کړي رحمت پر علی ګل قرآن باندې رحیم ذات ته چې د خپل بندگانو ته آسان کړي د لار د هدایت سبح اسم ربک الاعلی حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل ته ویل دي سورتونه باندې ولې مونږه چوغدو غدو سورتونه ویل او یو حدیث کې سره دی نبی صلی الله علیه وسلم وی ما ته دا سورت ګران دی لګ زماره دي سورت سره مینا دې کې ډېر خسته مضمون پکې دی ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینا فاغن نوم درفستا لا چوچت چوته الله خلق چې پیدا کړي هر شی را پسوانوان برابر کړي دي هر شی لرا هر شی پیدا کړي او هر شی برابر کړي والذي الله غذات قدر چې اندازه د هر شی لګول دانو په هدا خو دلې دا وته طریقه د ژوند تیرول هر یو شی ته د ژوند تیرولو طریقه کوی والله غذات اخرج المرا چرې سریدا چراغاو گیا مراستوی ما تراه الدوا زناور چې په کوم ځای کې چریږي نو ګرځي الله دې لرا غفان احوا بستر سزمانه وشي نو بیا دغه شنه گیا چې دا تور او دا بوست جوړ شي او احوا معنا هوا اثر کې حویا د دې شوندو توروالو ته ویل دې کې معنا تک تور شي ته وخت یې وشي لګ سنقرئک فلا تنسى خامخا من بللو تا قرآن لرا نطی بین نئی ریلک نپی پخپل مانا نا او مانا دے کہ اخبار دے لگ زمان بھی قرآن بطن ایرے الا استثناء منقطع لیکن آغا چلا اغواری انو آغا با اللہ منسوخ کئی خطب ایرے نلگ او دوی مانا دے سر سنقرئک منگ بالا تا قرآن یا وایو تا فلا تنسا تبه نہیں رہے امانت تھے مئی روا او الا ماشاءاللہ استثناء متصل کا مگر آغا چا اللہ ای اغواری او ستانے ایرین و ایرولے شلک آغا دا آغا خواه روا او دا اللہ ایرول دا نبینا دا دید پارو چی دا منسوخ شلک او دا حلیل مفدی مسئلہ کی اختلاف شتا چې د نبی صلی الله علیه وسلم نا آیا د قران څخه حصہ رشوي دا کنا سیدانه چې کله الله د نسخ اراده کوله نو د نبی نه به یې کړ انه یقینا د الله یعلم الجهر فیږي الجهر فقربانه و ما يخفى فاسبانه چپټي ونيسرك لليسرى روانه او وتعالى لليسرى فاسان لارو د جنت باندې مراد یسرا نسره کمه آسان لار د جنت چي نو پاګه به روانه ولګ فذکر نصیحت ورکای پیغمبر ان نفات ذکر کو پیدا ورک ولا نصیحت او چې پیدا نه ورکای نه به چې سو کې نه مانی نو بس قلار ته شر او یاد آنه چې بل جانب حذف ده ان نفات ذکر او لم ينفع تنصیحت ورکا کو پیدا ورکای او کنه ورکای او چا ویلی چې دا ان په معنا د قد سره قد نفعت الذکر یقینا پیدا ورکې نصیحت سيذكر من يخشى زرد چې نصیحت باخلی هغه څوک چیریږي د الله نه ويتجنبها الاشقى او ځان به ساتي د نصیحت د قران نه هغه انسان چې هغه ډیر بدبخت دی هغه د قران نه پیدا نه اخلي
دا هغه انسان دی چې سیبا النار الکبرى ولویتا. او ډېر علما ویلي دا د ولید په باره کې، چا ویل دا د عقبه ابن ربیعه په باره. ثم لا يموت فيها، بیا با نمری پدې جهنم کې او نه به ژوند مزيوي. لا يموت معنی چې پیستریح، او ولا يحيى دسی ژوند به هم نه چې ژوند د مزيوي لګ. یقینا کامیاب دی هغه څوک تزکا چې ځانو ساتي د شرک نه. اوس دسی انساني چې ځان د شرک او د کفر نه وساتي. لوی تزکی سره هغه په کلمې د توحید باندې لرل. او چا ویلي مراد د تزکانه پاکواله د مانځر پاک او ادا کول د زکات دی. یاد کینوم دربا فصلانو منذ کده مراد د صلات نه یا خو صلات خپل معنا ده لګ. او دی آت نه د معلومی د مانځه د پاره د مخکنه اصلاح د عقیدی ضرور ده لګ. ذکر اول قد افلح من تزکا، او ذکر اسم ربی کی به اشاره تکبیر اولاد. او صلا کې ټول منځونه داخل دي، پنځه منځونه دا ننګری اختر منځو د جمعې دا ټول پکې راځي. قرطبی او بل معنا کړي د صلا معنا ادعا درب نومیات کې او داغه نه دعا وغواړي. صلات په معنا د دعا سره هم راځي. بل توسرون الحیات الدنیا، بلکې خبر رسینا پویږي تاسو نه. ولی نه پیږي؟ ځکه توحید او په سنت نه پیږي. ورکوي په توحید او سنت باندې الحیات الدنیا جن نږدې. قران او حدیث ته ترجیح نه ورکوي، بلکې دنیا جن لري ترجیح ورکوي. والآخرت خیر و ابقا، واخرت چې غره دی او ابقا او همیشه پاتې دی. ان هذا یقینا دا مضمون چې لفی الصحف الاولى په صحیفو مکنو کې، چې صحیفه د ابراهیم علیه السلام او موسی او د موسی علیه السلام د دې تخصیص ذکر کو. یو خو به عربو چې ابراهیم علیه السلام ته ځان نسبت کا، او د موسی علیه السلام قوم په دغه ځای کې نږدې ولګ. صحیفه د موسی او د ابراهیم علیه السلام کې هغه مضمون چې کم په دې صورت کې کم مضمون پکې. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ. صورت کې امتیاز ذکر د تقدیر او خلاصه د صحیفو مکنو.